اوس تاسو کولی شئ ټیک ټاک بغیر له انټرنیټ څخه وګورئ. دوستانو تاسو ته ښکاري زما په موبایل کې ډاټا او وای فای دواړه اف دي، بیا هم زما په موبایل کې ټیک ټاک چې د کار کوي او په ټیک ټاک کې ویډیوګانې چې دی فلی کېږي. که چېرته تاسو هم غواړئ چې خپل موبایل کې بغیر له انټرنیټ او ټیک ټاک کې ویډیوګانې وګورئ، تاسو په ډېر اسانۍ سره کولی شئ. که چېرته تاسو داسې ځای ته روان شئ هغه ځای کې انټرنیټ کار نه کوي، هم ستاسو د انټرنیټ سیګنل کمزوری وي، تاسو بغیر له انټرنیټ هم کولی شئ ټیک ټاک کې ویډیوګانې وګورئ. نو څنګه کولی شو د هغې لپاره په ټیک ټاک یو کوچنی سیټینګ کوئ، هغې په ذریعه سره بیا تاسو بالکل کولی شئ په خپل ټیک ټاک اپلیکیشن کې بغیر له انټرنیټ ویډیوګانې وګورئ. د ټول نو مخکې څه وکړئ دغه ویډیو لایک او ځان سره سیو کړئ چې بیا مو وروسته په کار راځي. رابشئ د هغې لپاره په خپل ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاص کړئ. ټیک ټاک راخلاص کړ، خپل پروفایل ته به راشئ، په دې پورته درې خطونه ورته کلیک وکړئ، سیټینګ اینډ پرایوسي اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. لږ لاندې سکرول کړئ، په اخر کې دوستان تاسو ته اپشن راځي افلاین ویډیوز، په دغه به کلیک وکړئ. تاسو په ټیک ټاک یو څه اندازه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ چې هغه سایز هم تاسو ته ښیي چې څو MB ویډیوګانې دي، او دا ویډیوګانې به ستاسو موبایل ګیلري ته نه راځي بلکې په دې ټیک ټاک اپلیکیشن کې به تاسو ته ډاونلوډ کېږي. کله چې هغه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ بیا چې دوستانو هغه نه وروسته تاسو خپل انټرنیټ